د خان واده. له خوبه راپاڅېدم، د ډول او سورنۍ اواز مې تر غوږ سو او ډېره لویه ورا راښکاره سوه چې ډېر خلک ورسره خوشحاله روان وو او د خان په واده کې یې لاسونه غورځول. زه هم له دوی سره ملګری سوم او په دې خوشحالۍ کې مې ځان شریک کړ. د دې ښادۍ د ډول او سورنا غږ تر ډېره لیرې ځایه رسېده او ډېرو خلکو پکښې اتڼونه کول. چا به ډزې کولې، چا به آسونه ځغلول، ځینو به ټوکې او مسخرې کولې. په دغسې خوشحالیو کې ماښام تیاره کلي ته ورسېدو او ډولۍ د کلي په مخ کې کښته سوه. د کلي ښځې په ډېره خوشحالۍ راغلې او د ډولۍ پردې یې جګې کړې. همدغه وخت خندا او خوشحالي خپل ځای غم او ژړا ته پرېښود او دا معلومه سوه چې دغه ښکلې ناوې د خپلې ازادۍ لپاره ډېره لویه قرباني ورکړه او د اجباري واده ملا یې ماته کړه. په دغه حال په لیدلو د هر چا په احساس کې بدلون راغی او موږ وپوهېدو چې کله خلک جنازه هم په ډول او سورنۍ وړي او په غم د ښادۍ ګمان کوي. په دنیا کې ډېر داسې غمونه شته چې د خوشحالۍ په ډولۍ کې پټ دي او د خلکو په شعور او تمیز مسخرې کوي. زما یوه ملګري په دغه ورځ وویل په رښتیا چې خوشحالي څوک په زور او جبر یا په ډېرو پیسو کور ته نسي وړلی، مګر خان لا تر اوسه په دغه حقیقت نه دی پوه او خپله خوشحالي په دغه ډول غواړي.